अस्सलामु अलैकुम د پښتو هنر او کلاسیکو ډرامو مینوالو. دلته به تاسو د پښتو کلاسیکي ډرامې طلایي یادونه او تلپاتې کیسې په ایچ ډي کیفیت کې ګورئ. همدا اوس سبسکرایب کړئ. هغه خو مونږ ته پته ده چې د پرنسپل صاحب زوی د پلان نه کم نه ښکاري. تاسو غم مه کوئ، زه به خپل سکرټري هغه تماسې دی که نه هغه ته به وایم تاسو له به تنخوا زیاته کړي. ښه هغه ستاسو مني؟ وی مني به څنګه نه، اخر د سکول چیرمین یم. دا خو ډېره ښه خبره ده. هسې ګره او چې تنخوا زیاته شي نو څه نه څه ګزاره خو به پې کېږي که نه. ولې نه؟ زه ځم زما کلاس دی. ښه زه ته ورځه. ته ډېره ښه استازې. اورې تا ته خو پته ده که نه چې زما د چیو کینټین هم دی. چا یو سموسې به درله رالېږم اورې پیسې به درنه نه اخلم. ښه ډېره ډېره مهرباني. ښه زه ورځم چې تا له چی او سموسې راولېږم. هغه متل دی چې ګل د کدو ګل دی یو د شو بل دی چې څنګه یې پلار همدغه شانتې زوی. A Y apalta. 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 Miss Apple څه ته وایي؟ ناشپاتې ته وایي که نه؟ دا ګورې نه کتاب کې جوړه کړې ده. بس دا یاد کړئ په دومره تنخوا کې دا ډېره ده. حاجی دا ټول څومره رقم شو؟ دا جوس واورئ. داخله فیس ته ځواني نصیب شه 300 روپۍ، یونیفارم فیس 500 روپۍ، ماهانه فیس 400 روپۍ، انټرټینمنټ فیس 100 روپۍ او بلډینګ فیس 100 روپۍ. او یو نیم سل د پایو ځکه چې موږ په ماشومانو باندې سوچه پایس کوو چې انګریزی ته مازغه پځوي. دا خو ډېر زیات رقم شو. جی 400 پکې د کتابونو فیس هم دی او دا 2.5 دی. اوس هم ګورئ دا موږ په هر څه چې څومره دی دا په نیمه بیه ورکوو. نورو سکولونو کې خو دومره فیس داخله نه وي. وایم دغلته خو د وړو پلاران وال خوري که نه. ګوره کومې دا اوس مثال چې موږ دې سکول دپاره راوستي دي که نه نو تا دا پته شته د انګریزۍ مثالې دي او موږ له ډېرې غټې غټې تنخواګانې ورکوو. قدم راواخله رجسټر دې وخت کې قدم مه راله رجسټر راواخله. پرنسپل صاحب رجسټر خو به بله میاشت کې چې مثال له تنخواګانې ورکړو نو بیا به پکې لیکو. وایي که زه بلې نه خبر کوم زه بلې نه ځکه خبر وم چې موږ سره ماشوم داخل دی. دا حساب یې په نورو سکولونو کې چې کوم دی که نه انګریزي په پښتو کې دا زموږ واحد سکول دی چې دې کې مونږ یا ځکه ځواني دي نصیب ته ته ما خبرې ته پرېږدي او که پرنسپل زیم او که ته د خدای نیکبخته اخر د 50 مې خو مالک پاتې شوم څه ګپ خو نه دی که نه یاره. تاسو میخ هم ساتلی دي؟ جی ماشومانو له روپۍ نه ورکوو. ګوره جي تا زما خبره واوره که نه. ګوره زمونږ د مصانو انګریزي کتاب دا وایم د انګریزانو وایم سمې دوړې وباسي که نه. زموږ د محترم پرنسپل صاحب مقصد دا دی جي چې ماشومان کور کې مور ته مور او پلار ته پلار وایي. زموږ سکول کې چې سبق وایي بیا مور ته مم او پلار ته ډیډ وایي. څه ټیک ته نو دا ټول څومره رقم شو؟ دا نرخنما خو دې ورته ښودلې ده که نه. ته دا جمع کړه ټول رقم ته جمع کړه څومره شو؟ دا جي ټوټل شو 14,500 روپۍ. او ته به دا کې 50 روپۍ چې کومې دي که نه د ماشومانو د ټافیانو به راکړې ځکه چې موږ په ماشومانو باندې ټافیان هم خورو چې غاښونه یې مضبوط دي. ټیک ده نو بس اوس ته د ماشوم نه بیخي بېغمه شه. انشاءالله تعالی ډېر ژر به خپل ځای ته ورسې که خیر موږ دا ته څه اشارې کوې؟ زه ستا په اشارو نه پوهېږم. هسې ما وې که نه چې ترکاري دې ښځې پخ کړې ده. خوند خو یې شته که نه؟ ښه دا ترکاري مې ښځې پخ کړې ده. ما ویل چې دا څنګه داسې خرابه لګېږي چې ښایسته ترکاري ده مزېداره. والله نه پوهېږې که نه
دا ځکه دې پتیلي نه خپې چاپېره کړي اوړو مړېږي نه څه دې وې زه د هغه نړولا د کونټرو غل نه تنګ یم ته راته اوس د مور سفارتونه کې قدم راواخله په آرام خبره کوه که نه ماله تر راباندې څه له خبرې نو غوسه راله په دې راځي که نه چې ته اوس مور یم راباندې په سکول کې برتي کې دغه 800 روپۍ والا څوک ورکوي او هغه په سکول کې کوي ته زما خبره خو واوره که نه چاړې خې دونه مخکې ساوځي زه خبره ختمه شوه ای خرمانه یم نه مې لور ډېره تنګه ده مړ دا خو په هر کور کې انګور د خواښې د لاسه تنګوي ته زما خبره خو واوره که نه زړه مې غواړي چې سپیا کې در باندې وتپم سر مې هسې یم دروند دی وایم دروند سړی خبره ختمو که نه ای سکول کې به یې برتي کړو اوس زه به ورته روزانه ځم راځم ښه به یې تنګوم ستغې سپورې به ورته ویم ښه ستا مطلب دا دی چې د ستغو سپورو دپاره زه په سکول یم داسې حساب دی که نه شاګل انګریزي سکول ما دې لپاره نه دی کولو کړی چې ته باید ستغو سپورو دپاره راځې ځان پوه که ګورې په ارام کښېنه که ته زما خبره نه منې که نه نو زه به دا کور پرېږدم کله څه السلام علیکم وعلیکم سلام شاید کلاس ته واخیستو او بس ای بې مې ورته وښودله ورته مې چې یادوئ موږ لکم داسې 500 روپۍ تنخوا راکوي چې سر ورسره خوب کړو ما خو هم دا سوچ کړو چې 800 روپۍ څه شی دي ما ویل ऐसे په کور ناست है څه نه څه خو به دې په لاس راځي आप दोनों क्या बातें कर रही हैं तनख्वाह की बातें 800 रुपये में हम इन बच्चों को क्या पढ़ाएंगे हाँ ये तो है मावी السلام علیکم वालेकुम सलाम ویم چې سموسې دې ډېر پخه وخه راوړې اصل ماشومانو سره سر خوب کو ویم صرف تاسو جواب را لري چې یو سموسې ډېرې تاسو ډیره مهرباني چې به موږ ځان ته په خپله واچو نه کنه ستاسو خدمت خو په ما باندې فرض دی او بیا مې زرینه خو ډېره ښه جینۍ ده ویم راځه ستړي مه شي خوښې دلته کښېنه لوش زویا لوش کښېنه ډېره راته ګرانه ده چې لاره کره کور ته راله اوس به بیا لور له غوږونه ډکوي مرغۍ خورې ستړي مه شي زیره مشي دا نن دې څنګه دا بختور قدمونه زموږ په دورشل کې خوستل تا خو زموږ کور بیخي پرېښی دی څه درته وایم خرمانۍ خورې چې کله نه د توترې پلار سکول پرانیستی دی د کور ټول کار زما په سر دی سر مې هسې هم دروند دی هملا د سکول غمونه هغه زما لور څه شوه دننه کوټه کې ده وای مورې راغلې لویه شي لورې لویه شي الله دې به د سترګو ساته سپیرې سترګې درپسې دي وای خدایه دا څه درنه جوړ شو څه دې نه جوړ شوله د کټوۍ سر خو اول ځان ته اچوي او موږ دلته میخه شته دی نو چې پی او ماسته تې نه خوري او ته ورته ګنده لوښه د پیو نه راستی نو ویم مورې څومره ساعتو دی زما خوښې راغلې ده ته ورته چای پخېږه او زه به ولې کیکونه راوړم کیکونه والا مه راوړه په بکس کې د تېرې میاشتې بسکټ پراته دي اب ورته کیدو خرمانۍ خورې یو ګیله وکړه خو دوه میخې دي او د هغې پی سکول ته یوسې خرڅولو دپاره الله شته تاله به مرګ راځي کله مونږ په خپل هم په بیه راغواړو ته یې دغه دوو میخو نه م خلاصه کړه ویم مورې ویم په ایمان شونډې دې خوځي خو اواز نه راځي ما ویلې هله لورې ورشه مور لرې چای پخه کړه ښه ده مورې فاسم مبارکه شه خرمانۍ خورې ما دا توتني پلار سره خبره وکړه هغه راته وایي چې لږ دې صبر وکړي بیا به سکول کې واخلم ویم مورې مبارکه شه مورې الله دې په جنتونو که یا لکه ورشه لاړ شه او کیکونه راوړه ته ګورې نه موږ کره زیری راغلی دی کیکونه راوړه خورې ته به ستړې شوي راځې خواشه چې خپې درته زور کړمه دا زرګیز د میخین شاګولي شو او دا 520 به تنه چې کم نه مونږ نه واسکټ کې سنبال کو واه اوس خوند خو د خیر سره د پرنسپل په کورسای باندې ناشته یا لکه حساب کتاب خو کو کنه او جی بالکل تما خیر جوړ رقم دی جیب ته کو قدم راوړ نه جی ځواني نصیب شه ډېر رقم شماره مو کنه جی زما په ترخ کې خارق شو شي زه خو ځان ګروم جی دا رقم درکما نه ولا چلو کا رقم پیدا رقم بیا راکې کنه زما میخو لګا غیا وړه مخه کنه خبره وایي اوس په دې جامو کې غیاګانې میخو
کنه نو تا راته نه وایې چې جامې بدلې کړو نوې جامې واچوو او دغه واچوو اوس راته وایې چې ګیاګانې مخین صاحب روړې دا د دفتر دپاره مې وعلیکم السلام وعلیکم السلام د درې واړو ځواني نصیب شه راځئ جي دفتر ته م سپرلی راغلو جی یو تپوس درنه کوم حکم کوئ جی دا سکول زما دی او که ستا دی ځواني م نصیب شه ستاسو دی مالک یې ته یې او که زه یم تاسو یې مالکانې د سلام جواب به زه ورکوم او که ته به ورکړې جی میخین صاحب پرنسپل صاحب تاسو یې ورکوئ خو ما وې تاسو هسې هم خزانوالي یې نو ما دې سپرلو دا جواب د سلام به دا سپرلی ورکړي که نه جي او دا خبره دی خو که دا دې صحیح خبره وکړه خزان خو والی یم ښه تاسو څنګه راغلي کښې سر موږ یو سوچ کړی دی هغه درته وایو شکر دی چې ستاسو په دماغو کې هم څه سوچ راغلو زر زر یې د میخین صاحب نرشه پرنسپل صاحب ته وایي کیدای شي چې ستاسو مشوره یې چېرته خوښه شي دا خبره دی خو که دا خبره ډېره خو که وایي څه وایي قدم راواخله سر موږ درې واړه دا سوچ کړی دی چې په دې سکول کې یو ورکوټ غوندې بل سکول د جینکو لپاره پرانیزو کولی مې شاید جی دغسې به ستاسو انکم به هم زیات شي او زموږ تنخوا به هم سیوا شي نه 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 د تنخواګانو دا خبره خو مې دي بیخي خوښه نه شوه او دا انکم پکې دا څه شی دی پرنسپل صاحب دا دغه ته وایي آمدن ته یعنې ستاسو آمدن به سیوا شي زه خو پوهېږم که نه پوهېږم څه ماشوم خو یم که د 15 تومې خو مالک پاتې شوی او څه ګپ خو نه دی چې دا مونږ ته پته ده او دا وګوره خبرې دا سره خبرې ښه جینکو تاسو ما ته اوس دا ووایي که نه چې تاسو به هلکانو ته سبق ښیي او که جینکو ته سر دواړو ته آفرین نو چې په دوو کښتو باندې خپې ږدئ بیا خو به ډوبېږئ که نه یا لکه د خدای خاطر وکړه هغې څه وایي او دا ته څه وایي ته پکې کشتی راولي کشتی هغې د کشتی خبره کړې ده پوهېدمه ده ګورئ جی مثال خو مې صحیح ورکړو که نه اوس تاسو مثال داسې دی لکه میخې ته بیم ول او تاسو د بیم په سور باندې څه پوهېږئ او دا خبره دی خو که په بیم خو زه بیخي نه پوهېږم دا خو ټیک ده صحیح وایي جی نو بیا څه سوچ وکړو خبره دا ده جی چې یا لکه خدای خاطر که ته ما ته ده ووایې نه د دې سکول میخین تی پرنسپل تی او که زه یم ما خبرې ته پرېږده که نه حق زه لرم او که ته لرې ښه جي تاسو ووایئ خو پوه خو شوئ که نه بس پوه شم اوس سوچ به زه کومه چې نور استادان یې د کوم ځای نه پیدا کړم څنګه چل وکړم او څنګه چل وکړم آفرین ځواني نصیب شه ګوره اوس دې دا عقل خبره وکړه که نه جي سر زه خو یم چې فی الحال د جینکو دا سکول پرېږدئ کله وایي چې نه سکول کولاوو او کله وایي چې نه سکول نه کولاوو آفرین شه او پتا شه هلته زما میښې وږې ولاړې دي پوه شې که نه د خدای نه یاره پکار ده خدای خبر دی تر اوسه پورې به څومره چنګم خوړی دی پرېږدئ مرو څه شو دا سر خوړی دی چېرته لاړو څه کوې ستا ځای دا دی دلته څه کوې دلته څه کوې مړه سر کاکانو خو په ایمان چې همدا ته ولاړو ما ما ته ولاړې زما خبرو ته دې غوږ ایښی و دلته تا څه کړو ستا ځای خو دا دی دا خو نه دی یاره سر کاکا یو خور وته د مرشي په سر ډاله چې خبره نه وره ته پسې ستا خبره به چې ته کوم تروخه ده ته خبره خو مې وره که نه څه خبره وم چې غوږ را دې خوا خو که که نه څه دي څه چل دی هغه توتنې دی که نه توتنې دی او توتنې دی ته دې خوا راشه که نه سر کاکانو ما دا ویل که نه چې هغه توتنې چې دی که نه کنه دی کنه توتنې دی کنه ونه سر کاکا ته دې خوا راشه سر کاکانو ما خبره کوله د توتنې توتنې دی کنه توتنې دی توتنې دی او ته دې خوا راشه مړه سر کاکانو ما خبره کوله د توتنې توتنې دی کنه توتنې دی نو توتنې نه مخکې ځه کنه خبره ختمه کنه غوسې کې خبره نه اورې که نه میخې وږي دي که نه مازغه مې ګورې کان نه کوي که خبره مې اوره که نه څه خبره اوره توتنې دی که نه دی کله دی وایي خدای نو خو همدا وایم چې توتنې دی که نه دی که نه دی څه چل دی په توتنې څه چل دی وایم غرق به دې کې غرق ولې مې خلکې ولې وایم روزانه چې یو پیشټیانې د مثانو کمرې ته روانې کړي وړي به نه خامخا به وړي نو خبر نه نو د مفت یې ور روانې کړي یو پیسه هم دې نالي یو پیسه او دا لاسګې چې د په یو ګیلاس یې ورته روان کړي د مفتو دا خبره ده ځکه خو مې خو سر وخوړو که نه دا تپوس به چې څه کوم زما هلته به میخې وږي دي او هغې له زه ګیا وړم او چې راشم که نه نو د هغې نه به زه تپوس کوم او ته ستا ځای دا دی ښه ستا ځای هغه نه دی ته به دلته ناستې پوه شو که نه موږ ته بس تکړه دی
ویم لورې ته زما انګور نه ته زما لورې یې وایي تا نه زار تا نه قربان زه به دل په خپلو لاسو روټۍ در کومه نه مورې چې نن راشي که نه په یو ځای به خورو وای لورې ویم دوه ګوتې مخکې ووتم چې درته ګورم راله راځي نو نه بس په ته ښه خوراک کې او زه به یې دله په خپلو لاسو باندې در کومه ما ته پته ده چې دومره خیال مې ولې ساتې رښتیا مورې رایاد شو نور مې وې ما ته پته ده چې څه ویلي دي همدې ویلي دي که نه چې سکول ته دې راشي نه که نه وې چې پلار مې وایي که نه چې فلحال ګنجایش نشته یو کال به راته ګوري ها زه خو یاسې په زور در کومه چې زړه ته دې نه کېږي نو مې خوره بوج د باندې جوړېږي خیر دې مورې ستا نشم که نه اوس به یې خورم دا به زه کوټه کې کېدم او چې نرولا زوی مې راشي نو په شریکه به یې خورو ښه یم خدای چې راته معلومه شوې ما نه خو دې ډک شکور اوچت کو خو په والله په تیم رانه زهر کې اوږې پرېښودم داسې چرګوټي یې ښه پخ کړې خو یو یاړه راله وجګه زه خو ستا د لاسه خلق شوم زه خو ستا د لاسه تباه شوم دا 15 میخې ما دې دپاره خرڅې کړي دي د مفتو چایونو سموسې په مثانو خدای نو پلاره چپ ګولې چې بله خبره ګوله ونه کړې زه خو دې پېژنم که نه ما ته پته نه لګي زه دا سوچ کوم چې 15 میخې به څنګه سر کوم او ته د مفتو چایانې په مثانو باندې څکې پلاره زه دې پیسې اخلم ویم واپس شه ویم بخیر د پیسو که د چا د چایو سموسې ورکړې وې که نه نو کلانه به یې ډوس موس کړم پلاره زه پیسې نه څکوم دا درته چا ویلي دي جاسوس نه ستا که نه جاسوس ستا څه خیال دی چې نلولاو ما ته حل نه وایي د جاسوس نوم یې درته ګوره نه دی اخیستی ښه ځان پوه کړه پلاره یو خو ته هر وخت غوسه کېږي نو غوسه کېږم به نه چې ستا کارونه ښه نه دي مازغه به ګوله زما نه خرابې زه ګوله په هر څه باندې پوه کړم که دا حال که نه نو خدای راسي که نه د 15 میخو نه خو به زه مکمل لاس ووینځم میخین صاحب نرشه پرنسپل صاحب ما یې ولې دومره غوسه یې ویم غوسه کېږم به نه که نه ته ما ته دا ووایه که نه ته ما ته دا خبره وکړې ما په دې پیو کې دا اوبه ګډولې که نه نیم په نیمه د چا دپاره ما د یوې چیلې نه چې دا 20 میخې جوړې کړې دا د چا دپاره ځواني نصیب شه د چا لپاره دا د شاګل انګریزي سکول چې ما پرانیستو دا د چا دپاره نو چې ما ته حل ووایې نو ما ته به پته ولګي دا د دې توتني دپاره سر خوړلي دپاره زه یې ګټم او د سټي مطلب مې دا دی اول زما په خبره ځان پرې کړه که نه زه یې ګټم او دې چې کوم د مفتو چایګانې او سموسې په دې مثانو باندې خوري د ځان یې راته سخي موسی خان جوړ کړی دی نه جي دلته لږ غلط شوې ځواني نصیب شه دا سخي موسی خان نه دی سخي ارسلا خان دی زه ورته موسی خان یم ته پکې زه پکې څه ووایم جي زرینې ډېره ښکلې جوړه دې اغوستې ده کله دې اغوستې وه دا مې تېره هفته کې اخیستې وه څنګه ده ډېره ښکلې انشاءالله چې زه تنخوا واخلم ما به هماغه دوکان ته ځان سره بوځئ زه داسې لاړ شم شکر دی زما پلار افسر دی ډېره تنخوا اخلي هره میاشت 15,000 روپۍ مال راکوي بیا د تو سره نوکري څه لګي کور کې په آرام کښېنه زه په کور کې بول کېږم وخت پاس کول لپاره اوس یې خوند وکړو اوس زما ته په ګیلاس کې ګورم او تاسو ټپونه لګوئ اول چې ماشومان چغوي قدم راواخلئ سرجي دا ما ته وي سر تاسو زموږ مشر پرنسپل یې ودې کته دا ایجوکیشن چې دی که دا څومره ښه شی دی څومره عزت ماله راکوئ اول چې زما کور کې مرغۍ ناسته ده خبرې ما ته څه وایي د توتني پلاله شاګولیا ته څوک وده ورته ویم اوس دا زړه مې وایي که نه چې راولم او تاسو سره په دې سکول کې ماشومانو کې کښېنم چې څه درنه زده کړي سر ولې نه موږ خو ستاسو د مشرې ښځې ډېر زیات عزت کوو ولې زما کشره ښځه مشته سره مشره ښځه یعنې ستاسو بیګم د سکول مالکه پوهېږم ما ته پته چې همدا خبره به کوئ ځکه چې د 15 میخو مالک پاتې شوی ما څه ګپ نه دی قدم راواخلئ جی سر هغه خو ستاسو د وجود نه پته لګي सर जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ वेल करता है बिल्कुल वेल करता है सर वो फर्स्ट क्वार्टर एग्जामिनेशन कब करने हैं
کوارټر خو به نه ته هی که نه دلته خو چې څنګه خوښول وتی هغې کوارټر جوړو تاسو کېناستل وتی سر د دې مطلب دا دی چې هغه 3 میاشتې پس کم امتحان د وړو کېږي اب کله کوو پوهېږم که نه خامخا امتحان کوئ بس تاسو کوئ چې څنګه امتحان کوئ هغه نه کوئ پوهېږم ښه کوئ تاسو بېغمه شئ که نه غلام جان صاحب اوس به پرنسپل صاحب راشي ستاسو ټول تماسیه دا ما ته وایي که نه چې د سکول لومبی امتحان که نه دا څه وي ورته انګریزۍ کې ورته څه وایي ایگزامینیشن راځئ تاسو تشریف کړئ که نه جي غلام جان صاحب دا زموږ د دې سکول پرنسپل هم دی او زموږ د دې سکول میخین هم دی هغه دی صوت مالک هم دی جي السلام علیکم سر وعلیکم السلام کېنه زما خیر جوړ سکول ته ماشوم راوستی ده دا د ډېر ښه کار وکړو چې په دې سکول کې خپل ماشوم ته داخلې قدم راواخله او دغه دی په دیوال خو دې دغه وکړه که نه ځوړنده نرخنما ځوړنده خو دې وکړه که نه د دې ماشوم الریډي دلته داخل دی ستاسو ماشوم ګورئ ماشاءالله ډېر قابل دی ښه زموږ پرنسپل صاحب ته ټیسټونه مغستي دي نه دا ته ګړکپ ښکارم چې زه به د ماشومانو نه بسکټ اخلم یاره ډېر ګپي دی که نه زموږ پرنسپل صاحب کې به دا خبره مني چې د وړو پلاران راشي که نه نو دی دا ټایپ ګپ لګوي بیا حالانکې ده ته پته ده چې دا امتحان ټیسټونو ته وایي ټیسټونه امتحان ته وایي دغه په دې خو پوهېږم سړیه دا خو ما ته پته ده د خیره سره زه ماشومانو سره چې کوم دی که نه ډېر زیات ګپ لګوم او دا ګپ ورسره ځکه لګوم زه یم چې ماشومان وخاندي او چې ماشومان وخاندي نو پوه شه چې مازغوی کار وکړو پرنسپل صاحب د غلام جان صاحب زوی شکایت کړی دی چې په دې سکول کې نه کمپیوټر شته او ځواني نصیب شه نه ورته څوک ښایي نه ته بېغمه شه د خدای په فضل سره ما دته دا ډیوټي حواله کړې ده که نه او د کمپیوټر خبره هغه کباړي سره کړې ده ولې ټوخېږي زه وایم جي چې دا ګپ خبرې به نورې پرېږدو لږ سیریسلي به دې سره خبره وکړو جي د دې مقصد دا دی جي چې مونږ کمپیوټر د بهر ملک نه راغوښتي دي انشاءالله تاسو د ماشوم نه بېغمه اوسئ ډېر زر به کمپیوټر زده کړي ما ته اجازت دی نو ته ځې او زه غم شي دي جي بس نیغ کور ته ځه نیغ نه میخین صاحب شاګولیا ته ما پوه کړی نه چې زه خبره کوم نو دا خوله دې لږ چپ کړي نه زه ځنه یو تپوس کوم او زه ما ته جواب راکړه چې زه د سکول پرنسپل ام او که نه نو چې زه ام نو زما دا حق نشته چې د بچا سره یو دوه خبرې کوم دوه نه څلور وکړه د کباړي دا ذکر دی پکې څه نه کولو نو کباړي بس د خولې نه مې ووته ماله نو د خولې نه ووته نو په دقه رنګ د خولې نه وباسه دا سکول به ډېر زر بدنام کړي خدای ته وګوره دا سکول دی هسپتال نه دی وای بکسترګې ته ما نه پېژنې لرې که ور زه سکول ته ځمه خدای ته وګوره پرنسپل زړې ښځې سکول ته نه پرېږدي ماشوم په بانه راشي بیا خیر غواړي وای ټول شي نو زه تا ته خیرمار ښکارمه خیرمار به تی او خیرمار به ستا هغه ټول ټبر وي زه خو د دې سکول مالک یم مالکه وی دا خو زما خواږه راغلې ده خوار چې نو دا ته نه پېژنې دا خو زما د سخر کاغذي کورودانې ده راځئ بیبي جي راځئ ما ته څه پته وه راځه بیبي راځه اوس راته وایي راځه زه به د توتلې پلار ته وایم چې دا بس د سکول نه وباسه راځه کنه ځواني دي نصیب شه داسې اسانه پرچه به درته تیاره کړم چې ټول ماشومان به انشاءالله په فرست ډویژن کې پاس شي زغر کاکا خواږه مې راغلې ده وایم چې دا سخر کاکا راته ووایې که نه نو په زړه مې اور بل شي او دی راباندې لا بل ډز وکړو چې خواښې مې راغلې ده نو هغې ته چا ویل چې سکول ته راشه اواشه ای دا توتلې پلاره یا به په دې کور کې ځې یا بس دې سکول کې ستا هغه څوکیداري بس زه تا نه دا تپوس کوم تا ته چا ویل چې دې سکول ته راشم ولې زه دې سکول ته نه شم راتلی ای تماسیه پاسه درته وایم څنګه په ارام ناسته یې داسې بلې کوڅې کښېنه و زما ښایسته او ښکلې بابي د چنار غوندې دا ځواني دې نصیب شه ته غوسه یې وینې نه کورسۍ ګنې دغه کورسۍ ده کښېنئ چې تشریف کېدوئ ای د توتونې پلاره دا څوکیدار به ته خامخا د سکول نه وباسې ګنې دا چیتره ګورې که نه دا په دې به درته داسې سم کړم چې دې به ټول عمر یاد ساتې خبردار چې بله خبره ونه کړې دې وخت زه ستا خاوند یم زه د شاګل د انګریزي ماډل سکول پرنسپل یم نه ته ما ته ته وایه چې دې څوکیدار تا ته ویلي چې دې سړي مو چا ځنه تاویږي
سرې چې دې نه تاویږي راته وایي چې موږ په دې سکول کې خیرمار نه پرېږدو زه خیرمار یم هسې بدې درته نه دي ویلي څه خدایه پاکه نو زه خو نه ویم چې خیر ماله که نه هغه وایي که نه زما خو د سر تاج د غوږ ګل مې ګل ته توتني پلاره داسې خبره وکړې نو زما ټوله غوسه شي زه بس خیر شو ګنې زه خو تلم ته توتني پلاره زه لږ ورځم چې په هغه میسانو باندې روب داب خو واچوم که نه وځه شابه ځه هله ځه شابه چېرته لاړو یا الله زما دې په توبو توبې ویم سم په بلا ولیدلم ویم تاماسیه دا د انپړو ښځو حالي شکر دی چې ځان دې یاد نه کو څه مطلب ویم پوه شوم در باندې که نه پوه شوم اخر د 15 اونۍ خو مالک پاتې شوی او نن سبا خو ماشاءالله د شاګل ماډل انګلیش اکیډمي سکول مالکه مې که نه تعلیم یافته ښځه دله پکار ده داسې خبره دې بده ونه کړه هغه جینۍ ولې رانغله هغه پسې خو ما نورالله مو لېږلو هغه بیا هم رانغله خو دې خبر چې هغه ځان ته وایي څه راځي میډم را روانه به وي خو جینۍ ته ما سره ډېر انګریزي مه کوه ښه زما نامه ده مرغۍ او سر مې اسم دروند دی وای دا خو مشره بیبي راغلې میډم په خیر ویم سکول کې د قدمونه په خیر السلام علیکم زهیره شي د سرې ډولۍ خاونده شي دا وګوره څومره عزتمنه جینۍ ده راځه ما سره کښېنه دلته کښېنه میډم څو ځل مې دې مشاین ته وویل چې میډم راته ډېره زیات را یادېږي ډېره درنه ښځه ده راځه چې سلام له وشو خو څه میډم رښتیا وایي خو وخت نه میلاویږي هاي چې کله نه مې شمشو لور د خرمانۍ زویله ورکړې ده د هغې خواښې د سپېرې سترګې خاورې شه د هغې سترګې وخوړه هماغه ورځ د مې سر دروند دی خو دا جینۍ ولې خبرې نه کوي मुझे कुछ कह रही हैं कहती है कि मेरे साथ बात क्यों नहीं करती मैंने सलाम तो किया था और मुझे पश्तो तो आती नहीं है तो फिर मैं इनसे क्या बातें करूं دا څه وایي زه خو د دې په کیڼې پیڼې نه پوهېږم دا وایي ما له پښتو نه راځي ځکه زه چپ یم سلام خو مې کړی و ها وعلیکم السلام جینکو چې تاسو سره وخت وي که نه نو زما کور ته راشئ ساګ سوکړک جوار روټۍ به در باندې وخورم شملې به هم در باندې وڅکمه د توتني مولې اوزګار خېلې لکه را پاسه تا سره یو دوه خبرې کوم ته خو لکه باچه بازوک ته لکه ها زه ځمه ښه خو جینکو تاسو هغه په انګریزۍ کې زما څه نامه اخېسته मैडम په همدې کې راته په مخه ښه ووایې میډم په مخه ښه بورې مه شئ ځه لاړم درنه راشه دې خوا لکه راشه ما لکه خبره وویله د خدای خاطر وکړه مرغۍ بس دی که نه دې ځای نه والوځه ولې دا استادان یې د کار نه وباسي زه خو په تا هسې بده لګمه دا سکول یوازې ستا نه دی زما هم دی په دې سکول باندې زما هم حق دی ویم دا ټول سکول هم ستا دی خو اوس ځه اوس لاړه ته یا لکه نرولا زهر کاکاجي ته ماته سویل ویم چې دا بل ناحقه راته سخر کاکاجي ووایې که نه نو دا زړه مې وایي که نه چې لوار دې تېر کړم چپ آخر زمګې مې دی وی که نه همدکه خو غم دی که نه ویم که زونګی مې نه وی که نه نو جارو مې در لاس کې در کوله او دا ټول سکول مې در باندې صفا پرېښودې مې نه دا وګوره که نه خواږې سر کاکاجي ما داسې غوسه کېږي او کارېږي راته نو چپ برینګا چپ شابه دا خواښې مې کور ته رسوه څه دی د ده خواښې یادومه د ده خواښې یا لکه دا خواښې دې کور ته ورسوه زه شابې د خدای خاطر وکړئ معاف مې کوي د خدای ظالمانو څه وای رښتیا وایم مور مې پلار ته سکول ته ورغلې ده ستا دپاره چې سکول کې د زر واخلي وای زار وای قربان زما غم زیړه کې ځم چې تا لا لوړه پخه کړم ښه نه مورې اوس خو روټۍ خورو که نه ماښام له پخه ټوله په یو ځای وخورو وای لورې تا نه زار ته څنګه ستا پخوي هماغه شان به وکړو ښه ښه مورې دا لوښي راغونډ که نه چې ویې وینځمه وای لورې لاسونه دې خیرن مه شه دا زه څه لپاره یم زه ته لاړ شه کوټې ته ارام وکړه زه به دا لوښي ووینځم خو مورې چپ چې مور دې راته وویلې زه به دا ټول کار وکړم لوښي به مې ووینځم او ماښام له به وړم واغږم زه لورې وکړه هله تا نه زار تا نه قربان زه لاړه شه خپله زه لاړه شه
ورته ځواني دې نصیب شه دا خو مې هسې دغه ماشوم پلار ته ووایي چې د بهر نه کمپیوټر یې راغواړو مالا زه په هغه وخت پوه شوم څه کمکل نیمه اخر د 50 مې خو مالک پاتې شوم څه ګپ خو نه دی قدم راواخله خیر دا خو ټول کلي ته پته ده ښه زه ورځم چې د سکول دپاره یو 2-3 ماټې ګوډې کمپیوټر یې راوړم چې ماشومان پلارانو ته ووایي چې سکول کې کمپیوټر اکیډمي کار شروع کو هسې یو خبره ته کومه تماسي که نه په دې کمپیوټر باندې خو پوه شوم که نه خو په دې کبډۍ باندې لا تر اوسه پوه نه یم پوه دا کبډي نه ده ګوره اکیډمي ده نور پې کوډمي ځه مړه پوهېږو مړه خو ګوره نور امام ته شنامه پوهېږم پې خو دومره اندازه راته لګي چې په کمې کوټه کې دا کمپیوټر پرتي که نه بس دې ته به وایي نو هم زما خبرې له راځي که نه هم دقه خبره زه تمام کوله زما هم څه نه څه تجربه شته خیر د 50 مې خو مالک پاتې شوی څه ګپ نه دی میخین صاحب نه ریشه پرنسپل صاحب دا وایي که نه جي دا درته وایم که نه چې دا کمپیوټر به په څو باندې وشي یاره وبشي تر 15,000 روپو پورې یو دوکاندار مې اشنا هغه سره مې خبره کړې پینټیم 1 دا څه شی دا څه بس دومره وګڼه که نه چې دا د اعلی نسل کمپیوټر دی دې نه باندې کمپیوټر دی ملته لا نه یې راغلی ښه نه دی راغلی بچه به داسې کار وکړي د خزانې نه به پوره 15,000 روپۍ واخلي قدم راواخله که نه مونږ یې څه کوو پوه شي دا د ماشومانو دا پلاران نه دي ګیلې معنې کوي که نه پرېږده چې دا ګیلې ورکه شي او دا ته چېرته لاړې دا میخې وږي دي ګیا ونه راوړم ځه ما خو وې ته به د دې میخو نه خلاص شي خو ما ته پته چې نه خلاصېږې دي ښه اوس 15,000 کې 3,000 خو د کمپیوټر شوي او دا باقي بنام تاماس خان عرف تاماسې ویم د دې پرنسپل صاحب ښځې سره بحث کوئ دې کته د سکول د افتتاح پر ورځ بیا ته خیال و اب په خپل داسې چې نکرې لګوي क्या बात है आप लोग क्यों हंस रहे हो मैडम जो आई थी उस पे आंसर है बस अल्लाह जिसे देता है ये स्कूल थोड़ी है पैसे कमाने की दुकान है ये तो मैं भी कहती हूँ खैर हमारे लिए तो ठीक है वरना तुम जाके ऐसे प्राइवेट स्कूल में देखो जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है डिसिप्लिन है और एक ये हमारे स्कूल उफ तौबा हाँ जम उस पर सर राशि ब्याह भरा तो हो रहा वेम जमजम दामाद से वही पढ़ी वर्त कवई इम्तिहान नालिस दे दे आप लोग जाओ मैं तो नावल पढ़ती हूँ زکه خو دې پلار وي چې دا کینټین په تاوان کې روان دی چې تاسو ته په باندې چیس کې انې مورې که نه دا ټول کسور چې دی دا ننرولا دی وی مې یوه ورځ رانه چوس کلي او پیسې بیا نه راکولې نو ځکه مې پلار ته دا شیطانې وکړو ښه دې وکړه ته د سترګې خاورې شه یو مې ورته زوی په سکول کې برتي کو اوس د رسموسې او چای مفتس کې انې مورې یو خبره مې کوله ها وایه زر وایه مړې شرمېږم که نه د پلار سر وخورې زر وایه که نه سر مې هسې هم دروند دی ما ویل چې اوس خو مې سکول جوړ کو او کار هم روان دی نو که وایه شابه زر وایه نو که وایه که نه نو که واده م راله وکړو نو په ارام کښېنه په ارام چې جینۍ درته وګورم نو پلار ته به دې ووایم اوس مې د مخې نه سر مې هسې هم دروند دی واده راله وکړه ای خدایا سر مې دروند دی تو ګوره میخین صاحب پرنسپل صاحب څه په مصیبت باندې په 15,000 روپۍ باندې دا 2 کمپیوټرې پیدا کړې نه تا خو ما دا خبره کوله چې په 15,000 به زه 3 کمپیوټر راوړم کېدې پې خو بېکاره وې که نه او دا دومره فیسونه چې د ماشومانو نه اخلو که نه نو پرېږده چې دیم څه زده کړي که نه بس به ټیک ده ما بس ټیک ده به پرېږده چې څه دې کړي ښه دې کړي به پرېږده سر کاکاجي ویش یاره ویم چې سخر کاکا راته ووایي که نه ته په خدای اعتبار کې په دې زړه مې اور بل شي اور یا لکه دا خوله دې ماتېږي چې صیب راته ووایي نو تر اوسه پورې خو مې خو ته ونډه کوله په ایمان کې مې په خوله صاحب جوړېږي نو ګوره پرنسپل صاحب خدای ته وګوره دومره غوسه مه کوه ګوره ډېره غوسه ستا شان سره ښه نه ښکاري کښېنه څه دی لکه د اصغر کاکاجي ما تاسې بند نه کړه غوسه کېږي نو وای خدا پاکه نو جاړه خو مه که نه ځواني دې نصیب شه خبره څه ده د یو ماشوم پلار راغلی دننه د راتلو اجازت غواړي داسې وایه که نه خو چې ګورم د چا ناچا ماشوم پلار به واني خو چې ګورم د چا ناچا ماشوم پلار به را رواني مثالو کتوله راځي مثالو ته به داسې ګورې اواز کوه ته ماله ګوره جي پرنسپل صاحب یو خبره راته کوم دا نرولا ستا زوم دی لږه په خوږه خوله ورسره خبره کوه ځواني د کونترو غل دی مړه دا زوم به داسې زه راتلی شم
راغلی خو یې که نه راغلی ښه پلیز کینې جی تشریف کېدو پلیز ته پرنسپل صاحب یې نه جی دا میخین صاحب دا شاګل صاحب زیم جی زیم ګوره پرنسپل صاحب درېیمه میاشت ده نه جی دا درېیمه خو نه ده دا د جون شپږمه میاشت ده جی دغه دی که نه چې دا ګرمي لږه زیاته شي که نه نو په مازغو باندې اثر خامخا کېږي قدم راواخله جی زه د جون شپږمه نه یادوم زه د زوی یادوم 3 میاشتې وشو په دې سکول کې زه دا ویم چې هغه له د اے بي سي نه مخکې څه نه ورځي لږه تا نه تپوس کوم که نه د خیر سره د دې جواب ما راکړې ته ماته ته ووایه د ماشوم نه تا چې ته سکول کې سوچه پیس کړي نه همدکه خو لانجه ده که نه چې ته وله پیسې نه ورکوې نو به خولې سوچه پی وڅکي نه ما چې دا میخې ساتلي دي نو ما څه دپاره ساتلي دي همدې دپاره مې ساتلي چې زه په ماشومانو باندې سوچه پی وڅکم چې مازغې کار کوي او صحت یې ښیي یعنې تاسو په سکول کې پیم خرڅوئ ها اصل کې جی دا پرنسپل صاحب وی چې بهر یې خرڅو نو دې نه خرڅ په ماشومانو باندې خرڅ کړو د هغې مازغه به لږ ورسره تر شي ګوره پرنسپل صاحب که زما ماشوم دلته سبق نه زده کوي نو زه یې بل سکول کې داخل کړم خبره ور مامو خبره وره یاره که دا حالي که نو دا ماشومان چې یو کمیږي د دې سکول نه نو بس بیا خو به زه خیر ته کښېنم د خیره سره مشاین شکر دیم که 3 کمپیوټرې دي خو زما وسه شوق نشته ځکه خو راته پته نشته چې کمپیوټر به وړو ته ښایي څنګه موږ کره هم کمپیوټر شته کله کله لاړه شم ورور مې په فلم لګولي خو دا راته پته نشته چې آن کېږي څنګه موږ ته کمپیوټر ښایي ښځې ته کښېنه ښایي ورته ښه اوس پسې کېږي مس بیگنی پرنسپل صاحب خاص نه ویل چې ماشومان له کمپیوټر زه خیم مال کمپیوټر راځي نو پرنسپل صاحب ته आवाज وکړ ماشومان له کمپیوټر وخت ټیک شو زه ورته आवाज کوم ښه السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام ښه چارې ولې پریشانې ښې خو دې سر وړو ته کمپیوټر ښودل دي تاسو یو ځل ویلو که نه چې زما تجربه شته پکې شکر الحمدلله ډېره زیاته تجربه مې ده انشاءالله تعالی که الله کړي ښه که نه دا کمپیوټر به ورته زه ښیم ځکه چې د 25 مې خو مالک باندې چې یم څه ګپ نه دی قدم راواخله بچو خبرې ته زما ښه وکېدی چې څنګه ته زه ویم که نه نو هغه رنګ به تاسو ما سره په تېزه باندې وایي ښه ټیک شو بچو ماته ګورئ دا کمپیوټر دی دا شیشه ده په دې کې خلک فلمونه ګوري دا لکۍ ده دا بنجو ده بنجو داسې غږېږي بچو ما ته ګورئ زده کړئ بچو دا بنګوله په کار راځي که خېلي Usta pudang juk jang jang juk jang jang juk jang jang juk jang jang. لا تا کمپیوټر کې مو تاسو خان دی. درځي دا شکر دی چې تاسو د کمپیوټر درځي او دې کچه دا نه قابل دي د مخکې نه د کمپیوټر باندې پوهېږي بچو نور هم زده کوي او دا کمپیوټر دی د خیره سره بس دومره معمولي کار او تاسو پریشانه وئ. سر ستاسو ډېره مهرباني چې دې وړو ته م کمپیوټر وښودلو هیله د 25 ټولې خو مالک پاتې چې څه کم خو نه دی قدم راواخله زه ځم بچې همدا کمپیوټر دی ښه